ملګرو سلامونه مې واخلئ د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې زه دا شیبې په ښایسته چغرزو کې ولاړ یم. دې طرف ته شانګله ده، دغه طرف ته تورغر دی او دا بیخي یو منځ دی، یو سنگم دی. ما دلته یو دوه ډېر قدرمن استادان ولیده او یو ورسره کتې پتې بچوړی هم دی، سبحان زر استاز چې هغه بیم باجه غږوي. یا ملګرو ما خو دا اورېدلی وې مار ته یې بیم وغږو، خو ما بیم په غږېدو نه ولیدلی. او دغسې زمونږ باسط استاد چې دی دی ورسره ډولک غږوي او دا کتې پتې بچوړی چې دی دا د ده بچی دی وایي زه به ورته دا بیم باجه ښیمه، دا هنر دی، دا خوندي کول پکار دی. سبحاني زر استاده په څو وخت کې دا زده کړی دی دا بیم باجه؟ تقریبا 4-5 کاله به کېږي. 4-5 کاله به کېږي. ډېر ګران کار دی که نه؟ د سړي ساه راماتوي، ساه مې لنډه لنډه کېږي، لارې اوږدې دي. نو 4-5 کاله او دا بچوړی به په څو وخت کې زده کړي؟ کم سے کم 3-4 کاله. 3-4 کاله. نو ته کې به دومره پوکیایي که نه؟ دا خو ځان له په پوکیا لوځي ګورې، مشکله ده. او ته د ده سره لکه ښه جغوړې دغه خو نه کیسټ خو نه سوځي که نه؟ کار ښه روان دی. یاره زه ما خو یوه ګڼه هم ناسته ده او د دې یو مزه ده. داسې په دې ګڼه ورګډېږو قدرمنو، خپل د هر کلتور سره مینه کوئ، که دا ډولک دی، که دا بیم باجه ده، که دا تبله ده، که دا زمونږ رباب دی، دا د دې وطن ځایي کلتور دی. راځئ چې دا ژوندی وساتو.